د سحر منس به اهتمام سره نه کوي لازمی به دی د زنکدن سخت سکی زنکدن چپی به سکی او زنکدن به آسان نه وي د زنکدن د چپو نه نشي محفوظ کېدی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دعا وغوښتله اللهم هون علی سکرات الموت یا الله د مرګ چپی را باندې آسانې کړي الله د مرګ چپی را ته آسانې کړي د زنکدن دا ډیره لویه سخته ده ډیره لویه سخته ده علما وایي چې سحر مونځ کې څوک اهتمام نه کوي دی به د زنکدن دا سخته سکی د دې نه د الله نه حفاظت غواړي الله آسانه کړي را باندې عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي دی ویده چې به د چا د زنکدن حالت نه ده به ترې تپوس کوو وی په تا څه تېرېږي یو ورځ چې کله خپله د زنکدن حالت راغی نو بچې ورته وایي تا به هر چا نه تپوس کو چې په تا څه تېرېږي نن په تا څه تېرېږي د زنکدن حالت دی عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه خپل بچی ته وایي وی دا د بیان ټیم خو نه دی خو ما ته دوه خبرې محسوسیږي یو راته دا خبره محسوسیږي چې زما د وجود چا راغستی دی او د اور په تختی سملولی دا ما ته اوس محسوسیږي یو راته دا محسوسیږي چې د احد غر چا راغستی دی او زما په سینه باندې د پاسه یخي زنکدن سختې ګورې ډېرې ګرانې دي الله مونږ ته اسانه کړي اللهم هون علینا الله آسانه کې په مونږ ټولو مسلمانانو باندې الله په مونږ ټولو آسان کې سکرات الموت چپې د مرګ را باندې رب العالمین آسانه کې الله زنکدن زمونږ آسان کې سحر منځ کې اهتمام کوو چې رب العالمین راته د زنکدن هغه سختۍ د زنکدن هغه سخت د هغه چپی راته رب العالمین آسان کې نو وامر قومک حکم کوا خپل زمونږ د دیوبند عالم ته یو انګریز وی تاسو وایي چې عیسی علیه السلام ژوندی دی وی زه خو اسمان ته ختلی او مراکوش شوم عیسی علیه السلام خو هلته ما ونه لیدو وی ته کله ختلی وي مطلب هغه ورته وی چې یو 3 ورځې مې وشوې چې راکوش شوم دی عالم ورته وی ته چې راکوش وي نو زه وختم ستا نه پس یو 2 ورځې مخکې وی چې وختم هلته عیسی علیه السلام ناستو ملاقات وشو خبرې ترې وشوې جوړ تازه وشو وی ما ته وی چې ستا نه مخکې یو ړوند راختلی او دلته ښه ګرځېدو زه یې ونه لیدم واپس کوز شو وی ستاسو د حقیقت سترګې ړندې دي تاسو عیسی علیه السلام نشئ لیدلی ښه چې قرآن وایي چې ژوندی دی نو کو دا سترګې نه ویني خو د حقیقت سترګې وایي ژوندی دی وی ستاسو د حقیقت سترګې ړندې دي ښه علماو داسې په مقبر محل باندې جواب کړی دی علماو ته دعا کوئ ښه دا ستاسو نه په صف اول کې ولاړ دي دا د دین سرحدات ساتي چې منځ کوئ علماو ته دعا کوئ شیخ الهند